بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې یو څوک د خپلې میرمنې ناوړې تېرې کړي دا کم نقصان لري؟ که یعنې دا جایز کار دی که ناجایز کار دی، یا دا چې دغه ناوړې تېرول حرام دي حلال دي، نکاح ته کم نقصان رسوي که یې نه رسوي. او دی په خپلو خبرو کې زیاتوي چې یو چا راته وویل چې دغسې کار جایز کار نه دی. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د خپلې میرمنې ناوړې تېرول په دې کې کوم شرعي ممانعت نسته، بلکې د هر انسان ناوړې دا پاکې دي حلالې دي او څه شرعي نقص پکښې نسته او نه نکاح ته کوم نقصان رسوي، بلکې د مؤمن مسلمان ناړه که هغه نیک انسان وي په دې تبرک حاصلول جائز دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه ثابته ده چې صحابه د پیغمبر علیه السلام په ناوړو باندې تبرک حاصلاوه، ځکه علما د دغه پیغمبر علیه السلام او د صحابه د عمل څخه دا حکم ثابتوي چې د یو نیک انسان په ناوړو تبرک حاصلول جائز دی. بلکې لا خبره دا ده چې دغه پاسخورده یعنې که څوک اوبه وچښي دا پاته اوبه څښل دا جایز دي. او د دغه جواز او د نه جواز معیار علماو انسان د جواز او د نه جواز معیار د انسان د ناوړو سره تړلی دي، بلکې د هر چا چې هغه اوبه څښي د هغه د ناوړو سره یې تړلی دي. هغه حیوانان چې غوښه یې مرداره ده ناوړې یې مردارې دي د هغه پسخورده مرداره بولي، او د کومو حیوانانو چې ناوړې پاکې دي د هغه پسخورده پاکه بولي. انسان چې په ټولو مخلوقاتو کې بهترین مخلوق دی د ناوړه پاکه ده پسخورده یې پاکه ده. نو که چیرې یو څوک په هغسې منګي یا لوښي کې اوبه وچښي چې د ده میرمنې پکښې څښلي حتما به یې ناوړې تللي، نو بیا په دې کې ولې ممانعت نسته؟ نو ګرانه وروره د میرمنې ناوړې که چا تېرې کړلې څه شرعي ممانعت ورباندې نسته. الموسوعة الفقیه الکویتیه جلد 8 صفحه 9 بحوالی حاشیه ابن عابدین جلد اول صفحه 9. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.